له ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ډله غریبان راغلل او ورته یې وفرمایل چې اې د الله رسوله شتمن او مالدار خلک له موږ نه په عبادتونو کې ډېر مخکې شول ځکه هغوی شتمنیم لري زموږ په شان لمونځ هم کوي عبادت هم کوي جهاد هم کوي هغه نور کارونه چې موږ یې کوو دوی هم کوي خو دوی شتمن دي صدقې ورکوي او نور هغه مالی عبادتونه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل آیا داسې څه درونه ښایم چې تاسو یې ووایئ یو ذکر درته وښایم چې تاسو هغه همیشه تکراروئ او وایئ له دغو کسانو حتی تاسو مخکې کیدای شئ یا د دوی په څیر تاسو اجر ګټئ هغوی ویل چې ولې نه یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې 33 ځله سبحان الله 33 واره الحمدلله او 33 واره الله اکبر وایي تاسې به له دغو کسانو ته ورسیږئ او تر دوی به ډېر اجر هم ګټئ کله کله صحابه رضی الله عنهم وایي چې په دې کې مونږ اختلاف وکړ ځکه ځینو صحابه ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم 33 واره سبحان الله 33 واره الحمدلله او 34 واره الله اکبر ویل یو صحابي وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلم او همدا پوښتنه مې ترې وکړه هغه مبارک وفرمایل چې 33 واره سبحان الله 33 واره الحمدلله او 33 واره الله اکبر وایي ستاسې اجر به تر هغو کسانو چې هم مالدار دي هم عبادت کوي او ټول امکانات لري ځان ته جنت ګټي تر هغوی به تاسې کم نه یاستئ حتی کله کله به ترې ډېر هم یاستئ او کما قال صلی الله علیه وسلم ډېر اسانه تاسې کولی شئ ډېر اجر پرې وګټئ السلام علیکم